نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي موت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. معززو دنیا دا د امتحان یو کور دی، په دې کې د الله رب الجلال د طرفه قسم امتحانات راځي. بعض امتحان د هغې تعلق د کموالي نبشرو سره وي، د هغې نه علما تعبیر په مرګ سره کوي چې مرګ به راځي. او بعضې امتحانات مختلفو صورتونو کې راځي. الہ العالمین ذات دې د دوی ورثو ته کامیابي نصیب کړي او الله دې ورثو ته صبر جمیل عظیم نصیب کړي. ورونو په دې صوفي کرامو کې یو لوی صوفي دی، حضرت شیخ جنید بغدادي رحمه الله. دی وای دا مصیبتونه او تکلیفونه په دې خلکو باندې راځي. دا خلک درې قسمه دي. یو قسم فاسقان فاجران بدکاران، او دریم قسم عام مسلمانان، او دریم قسم د الله دوستان اولیاء الله دي. فاسقانو فاجرانو بدکارو باندې چې دا مرګ راځي، دا د هغوی دپاره هلاکت او تباهي ده. ځکه د شیطانو نفس دا وایي زه نن به خدای راجګم، سبا به یې راجګم، کال پس الله ترې نه یو ناران مرګ راشي، ګډ پیغام کې دوستانو او خپلوان ناست. غفار ماما انتهایی منګزاره سړی، انتهایی کم خوی خیرخوا انسان. نواز ابن جبر رضی الله تعالی عنه وایي کله چې یو مسلمان هغه پرې بارۍ باندې مبتلا شي، الله فرشتې راوړي دي ورشي زما بنده څه وایي. فرشتې چې راشي وی ګوري بنده په فرشتیا کې الله یادوي، فرشتې الله ته لاړې شي وایي الله ستا بنده هغه بېوسه او بېچاره دی، نن یې کچ دی جګېدو نه دی، یا الله دا هغه ځای کې تای. الله ورته وایي ای کچونچکه واوښتې دی، زما دې په خپل ذات او په جلال باندې قسم وي که ته ته ما صحت ورکړه نو د تېر صحت نه به ورته د اعلی صحت ورکوم، د تېرې مینې نه ورته اعلی صحت ورکوم، د تېرې وخې اعلی مینه ورکوم. ای فرشتو که په دې شوګر کردارۍ کې مې مړ کړه، تاسو ګواه اوسېږئ چې زه به جنت ته داخل. بني اسرائیلو کې انتهایی فاسق انسان، انتهایی ګناهګار انسان، کله علاقه ترې نه تنګه شوه، الله ته سوال کوي یا الله دې سړي ظلم نه مو خلاص کړه. څه کړه؟ خلاص کړه. الله موسی علیه السلام حیرانېږي، وایي ځان سره څه امتیان کړه، دا سړی د دې کلي نه یې صحرا ته وباسه، دومره وباسه چې خوراکي توکي ځان سره ونیسي، چې دی دلته واپس راځي نو چې په لاره ونه وایي دلته راوړه.